او زما نوم فضل مسیح دی. مونږ ځان ته بالکل لو طبقه او بالکل ذات وایو چې مونږ اډو انسانان یو. مونږ داسې ګڼو خپل ځان په دې پاکستان کې، په ټول آل پاکستان کې، دا نه چې صرف پېښور کې. زما نوم جمیل لال دی. زیاتر خلک چې دی که نه بد نظر کې ګوري او مخاطب هم ښه لحاظ سره نه کوي، هغه سره عزت سره نه کوي. بعض اوقات داسې لاړ شو نو هغه نورو خلکو ته دی ستړی مه شو کړي او دی مونږ سره صرف دا دوه ګوتې مونږ سره دغه کوي، وایي ډېر لاس ولې نه میلاوي؟ ولې نه میلاو؟ نو اوس دا خو ما په خیال کې دغه وایي چې دا ګټرې صفا کوي، نالې صفا کوي، ګند اوچتوي، دې د خاطر زموږ جامې به هم پلیت شي، کیدای شي اوس هم ورپسې حالانکه مونږ ډېر زبردست جامې ما اچولې وي. زموږ شعبه چې دی که نه سویپر دی وجه هم هغه کوي او بس چوړه نوم باندې مشهور شوي یو. بس دلته الله تعالی دې ټولو ته هدایت ورکړي چې مونږ ته انساني ناطې ښه هغه کوي که نه چې مونږ پاکستاني یو، سیم حقوق دي او حق مونږ ته ورکړي. زما خو عدنان مسیح نوم دی. په دې چې مونږ کرکه نه کوو ځکه چې زمونږ پکې رزق دی، پرېږدن من باندې، ځکه چې زمونږ پکې رزق دی، زمونږ عمر دی. داسې ده چې زموږ کمیونټي چې کوم ده هغوی سهار 5 بجې چې ځي 12 ګنټې متواتر هغوی لګیا وي کار کوي، 12 ګنټې 12 ګنټې. ټول دا کورونه ماچوم، دا نالې صفا کوم، دا ټول ځای جاړون کوم، بله کوڅه کوم، دا کوڅه کوم، هغه کوڅه کوم، شاته 2 کوڅې دي هغه کوم، یو کوڅه دا کوم، دا ټول کورونه زه اچوم. معاوضه نن سبا خو 18,000 20,000 دی، کم چې سینیر دي که نه، نوې چې برته کېږي تقریبا 16,000 به وي تنخواه. او جي زه چې اوس واخلم که نه 22,000 هغه هم ډېر مشکل سره ګزاره کېږي. ماشومانو فیس ورکول، کور خرچه، اخوا دی خو ډېر خرچوي، کله اختر راشي کله څه، نو هغه خرچې پورې نه شو کولی. یار فلحال خو سخت دی والله، بس ډېره ګرانه ګراني ده، خو بس دلته راځو ځان څه نه څه پیدا کوم بچو نه رزق. دا تقریبا 90% چې کم دی که نه دی صفایي کې دغه دي، حالانکه هغوی تعلیم هم کړی وي، د دې باوجود هم هغوی نور څه هغوی ته جواب نه میلاویږي خاص خاطرخوا، نو حکومت بیا دی صفایي دپاره دغه شي. زما هم تعلیم دی 12 دی، کمپیوټر هم اپریټ کولی شم، 1 ایئر ډپلوما مې کړی دی، نو ما ته موقع نه دی میلاو شوی. مجبوری دی بچه نه کوو، نور کارونه نشته منه، بس کارونه چېرته دي، کار روزګار نشته، بس دغه کار. زما خپل لوره هغه جرنالیزم کړی دی او ایم ای کړې ده، د هغې باوجود هم هغه څه جواب نشته دی. مثال په طور چې زما لور ده نو هغه ته وایي چې ستا په دې دغه کې که دغه نه وې، فضل مسیح نوم نه وې، که فرد رحمان وې، نو بیا به ډېر زر تا ته جواب میلاوېدو. اوس هم ته دا شناختي کارډ کې بدل کړه پلار له، نو تا ته به فوراً به جواب میلاو شي. نو موږ وایو چې دا نوکرۍ دپاره موږ خپل دین مذهب نه پرېږدو. مسلم چې برتی شي سویپر هغه ته موقع میلاو شي پرموشن. زمونږ ډپارټمنټ کې داسې شوي دي 12 کسان پرموټ شوي دي، هغه سویپر و بیرا او اردلي هغه بل جوړ شو که نه. زه ډېر خفه شوم، زمونږ چې یونین صدر ما ویلي هغه ته چې دا ولې دا ټول 12 کسان هغه له یو کرسچن ته تاسو موقع نه دی ورکړی چې دې ته هم پرموټ کوو، دا ولې؟ دا ناانصافي د حق نه میلاوي.